اورنګزیب علمگیر دا بادشاہ د بچی قرآن یاد کو نو د خپل پلار ته وی بابا راشه زما د بچی د حفظ دستر بندی ده. نو پلار ورته وی اورنګزیبا پلار ته نه خپاو وی اورنګزیبا ستا بچی حفظ کو نو تاج خو به الله تعالی درکوي نو زه سله درشم تا خو ستا خوشحالي ده. وی اورنګزیبا زه به الله خوشحالی دی چې په ما دا غږ شوی وی چې اورنګزیب د قرآن حافظ ځکه زما بچی خو ته چې تا حفظ کړی وی او زما نوم زوت شوی وی. اورنګزیب د قرآن حفظ شروع کو. د وخت بادشاه قرآن وی دسی ورځ رالاله چې اورنګزیب علمگیر د قرآن حافظ. پلار ته وی پلارا نن راشه اورنګزیب حفظ کو ستا بچی دی تاج بتا ته میلاویږي. پلار راغې خوشحالی له بچی بادشاہ دی خو پلار خوشحالی نه راځي او چې بچی حافظ شو نو پلار خوشحالی له راغی. دا ډیره لویه خوشحالي ده دا ډیره قیمتي خوشحالي ده. تاسو به نوم اورېدلی مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بانی و محتمم و د بچی حفظ کو بچی حافظ قرآن شو نو غټ خلق رو غوښتو ډیر غټ پروګرام وکړو. محمد احمد د بچی نومو چې بچی حفظ وکړو نو غټ پروګرام وکړو چې ټول خلق رخصت شو نو بچی کېنو بچی ته وی بچیا تا زنن ولیدلم چې ما ډیره خوشحالي وکړله. پلارانو ننم د خوشحالی ورځ ده مورې نن دې د خوشحالی او د سیالی ورځ ده چې ټول خلق رخصت شو نو بچی کېنو. وی بچیا سره د دینا چې زه د دارالعلوم دیوبند بانی او محتمم یم دنیا شاګردان مې دي بچیا خو نن ډیر خوشحاله یم چې ته الله د قرآن حافظ کړې. ما له خدای د آخرت یوه لویه ګټه راکړله دا یوه لویه ګټه ده. حافظ او عالم بچی موندل دا د آخرت یوه لویه ګټه ده که نه لویه کامیابي ده. وی بچیا زما به یوه خبره نه یېری ښه پلاره نن د حافظ قرآن بچی کېنوه او دا خبره ورته وکړه مورې نن د حافظ بچی جدا کېنوه هغه خبره ورته وکړه کوم چې قاسم نانوتوي خپل بچی ته کړې وه. وی بچیا داسې وخت به راشي چې ستا په بابا به د جنازې اعلان وشي داسې ورځ به راشي چې په قاسم نانوتوي به د جنازې اعلان وشي ما به خلق دفن کی بچیا زه صرف خوشحاله په دې یمه چې ما به دفن کی او حافظ قرآن بچی موي. بچیا چې کلم د قرآن تلاوت کوي نو ما به په دعا کې یادوي ښه بچیا ما به په دعا کې نه یېری بچیا ما به ګورې دعا کې یاد ساته. نن دې دا حافظ بچی کېنوه وی بچیا د بابا بری د جنازې اعلان کیږي بچیا خو زما یوه لوز به ما سره کوي چې کله د قرآن تلاوت کوي بچیا نو ما به په دعا کې یادوي. مورې حافظ بچی دې کېنوه وی بچیا تا که حفظ کړی دی زه ډیره لوړیا کوړیا شوې یمه ما د خپل جیب پیسې تا سره نیمې کړي دي بچیا ستا په شا د مور قرباني ده او ستا په شا د پلار قرباني ده.